سورة قاف دا مکی سورت ته په دې کې 15 آیتونه په دې سورت کې الله سبحانه وتعالى وی اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. سورة قاف دې سورت موضوع ده چې د انسانان به د قبرونو روزي او الله ته مخامخ کی او په دې باندې الله سبحانه وتعالى دلایل ورکړي دي چې دا کار زه کولی شم. د خپل قدرت نښې په دې سورت کې ذکر کړي. بیا دا خبره موږ مخکې هم کړې وه په سورة الواقعه کې چې قیامت په دوه قسمه یو هغه لوی قیامت دی 50 سره کاله ورځ او ټول خلک به الله ته ودرېږي هغه ته لوی قیامت وي او یو وړوکی قیامت دی چې هغه د هر انسان خپل مرګ دی. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي چې کله یو انسان مړ شي فقط قامت قیامته د قیامت راغی. نو په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی د دوه قیامتونو ذکر کړي. په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی د کافر او د مؤمن بدلم ذکر کړي ده چې کافر ته په آخر کې څه ملاویږي په آخرت کې څه ملاویږي او مؤمن ته به څه ملاوي. او په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی د عذاب نه د بچ کېدو طریقه مخولې ده چې تاسو د عذاب نه بچ کېده غواړئ نو د هغې طریقه بیا دا ده چې د قرآن تابعداري به کوئ او الله او په آخرت باندې به ایمان ساتئ. دې صورت مبارکې په یو حدیث کې راځي امام ابو داود امام ترمذی او امام مسلم امام احمد بن حنبل او نور محدثین یو روایت راوړی دی. ابو واقد اللیثی رضی الله عنه وی چې رسول صلی الله علیه وسلم به د اختر په مانځه کې کله ناکله سورة قاف او اقتربت الساعه وانشق القمر دا دوه سورتونه به وي. دا سورة قاف دی او سورة القمر موږ سره مخکې تیر شوی. د دوه سورتونه به رسول الله د اختر په مانځه کې کله ناکله وي او کله چې به دا ونه نو بیا به سورة الاعلى او سورة الغاشیه وي. سبح اسم ربک الاعلى او هل اتاك حديث الغاشیه. هشام بنت حارثه رضی الله عنها وی په صحیح مسلم کې دا روایت ده چې ما د سورة قاف د رسول صلی الله علیه وسلم د خلینو یاد کړی او دا چې رسول صلی الله په خطبه کې دا سورت وی نه کله ناکله به رسول صلی الله ټول خطبه په دې سورت کوله دا به تلاوت کو دا یو خطبه ده. او بعض علما دا وایي چې دین دا فائدہ وروته چې رسول صلی الله علیه وسلم به چې کله دې غټه مجموعه خلک به ډیر ناسو پس موقع به خلک را جمع شي نو رسول صلی الله علیه وسلم به دا سورت تلاوت کو ځکه چې دې سورت کې د آخرت باس شوی دی د مرګ باس پکې شوی دی. دا سورت چې کله انسان وي او تدبر پکې وکړي او سوچ پکې وکړي نو په زړه کې یره پیدا کېږي ځکه به رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورت تلاوت کوو. بعض روایتونه کې داسې هم راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم به کله ناکله د سحر په مانځه کې هم د سورت تلاوت کوو. دې سورت کې الله سبحانه وتعالی وایي قاف الله علم دې د دې په معنی باندې. موږ مخکې تفسیر په درسونو کې په دې قسم حروف باندې بحث کړی چې په قرآن کې دا راځي د سورتونو په اولو کې بعض سورتونه شروع کېږي په دې باندې الف لام میم الف لام را قاف یاسین طه کاف ها یا عین صاد. نو باید کې بعض خلک وایي چې دا د هر ټکي خپل معنی ده او بعض وایي چې دا د رسول سم نمونه دي او بعض وایي چې دا د قرآن نمونه دي. خو صحیح خبره دا ده چې د دې علم د الله سره دی او موږ ته نه دی ښوولی. نو دا حروف په قرآن کې دې لپاره دي چې الله پې چیلنج ورکړي قریشو ته چې تاسو ځان ته ډېر پوهه وایي چې موږ په ژبه باندې پوهېږو په عربۍ لغت باندې موږ ماهر یو د دې معنو کې دې څه معنی
نو د دې معنی نه کولای شو نه کړی دا نه به سوق کی او په دې خبر باندې دلیل لري چې کمزې کې سبحان الله چې کمزې کې دا صورت په دې ټکو سره شروع کیږي دا غینه بعد د قران تذکرې او دې ځکه الله قاف به او القران المجید په سورۃ یاسین کې یاسین والقران الحکیم التبه د قران باست طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه دا خبره په دې دلیل ګرځي چې الله سبحانه تعالی په دې حروف سره چیلنج ورکړي او تحدي ورکړي د کافرانو ته خاص کر د مکی مشرکین ته چې تاسو ډیر پوي نو دې معنی هغه بیان کړي بل د فائدې خبره ته دا وکم چې سړي بوزله کې دا راشي دا څه مطلب چې الله اوس دې ټکی په قران کې راوړي نو دا څه عیب نه دی څه نقصان نه دی ولی ځکه نقصان وي نو قریش کافرانو په دې قران باندې ډېر اعتراضات کړي دي چې تاسو معلوم دي خو په یو ځکه په دې اعتراض نه کړي چې تاسو په قران کې د الله د حروف استعمال کړي دا ولي چې دې اعتراض تاسو ورېدل نه دي چې ولي په قران کې د دلیل دی باندې چې دا نقصان نه دی بلکې دا کمال خبره چې الله سبحانه وتعالى غوي ته دې حروف ذکر کوي او چیلنج پور کړي تحدي د دې ټکی چې قران کې راشي ته موږ وایو چې الله علم دې دې په معنی باندې بلغینه بعد الله سبحانه وتعالى وایي والقرآن المجيد قسم دې په قران عزت والبانی دا وو د قسم د پر راځي الله دې قسم خوري په قران باندې او دا قسم د دې لپاره خوري چې انسانانو تاسو به خامخا په دویم پر پاسي او الله به سره حساب کتاب کوي نو قران عزت والے او څوک چې د قران سره تعلق ساتي الله سبحانه وتعالى غلم عزت ورکړي او په شرط دی چې په قران باندې عمل کوي او اخلاص پکې یو خدي سره چې قران او علم دې لپاره زده کوي چې باندې پیسې وګټي او باقي باندې په دنیا کې شهرت ورته ملاوي شي د خلکو الله عزت نه ورکړي عزت هغه انسان ته په قران ملاويږي چې د قران سره محبت لري او اخلاص پکې او عمل پکې او به خلکو ته بیانې بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم بلکې تعجب کوي دوی د دینه چراغ دوی تیار ورکون کې د دوینه دی خبرې د کفار قریش په تعجب کې چولو چې څنګه د پیغمبر په من کې راغی نه دی په ملائکو کې ولې نه راتو او دا خبره موږ بار بیان کړې ده د مکی سورتونه چې د غالبا موضوع یوي یعنی د پیغمبر رښتینواله به الله بیانې د آخرت تذکرہ کوي د مرګ تذکرې به کوي د توحید مسله بیانې دلته په تفصیل ډیر نه کوي چې دا قسم مسلې موږ سره مخکې ډیره تیری شي دا خبره موږ بیان کړې ده چې څوک حق نه مني د سره زر باندې نو دې ځکه دا خبره ټینګ کړو چې دی ولې په انسانانو کې راغی دی په ملایکو کې ولې نه راتو خو کله پیغمبر پرشته نو د سپومې د دوه ټوکړي شي سپومې دوه ټوکړي شو به حق منو نه دی منله د دې گمراه خلکو او طریقه د لکه ترشی پیغمبران دغه قسم مطالبات کړي خو به نه مانی نو دې ځکه الله وی چې دوی په دې خبره کې پراته دي چې ولې د پیغمبر په من کې راغی دیو ملائکه کول نه راتو او کچرته الله په ملائکه کې راکوس کړي نو ګره به خبره نه منله دغه شی دوی هغه باندې حق نه ځان پټي او ځان تیاړي نو بده خبره رانی ولیدا او نن سبا دې ډېر خلک شتي چې ته حق بیان کړي هغه قسم باندې ذکر کوي دا خبره ډېر خلک کوي وای کستا سو دا خبره حقي او ته چې کوم خبره کې حق نه دی پلاني عربي مولا ته وای چې دی بیان کیږي هغه ولې نه بیانې هغه بیان کړو ته هغه جواب پوي خدا وزده استادي سره څه کار دی چې حق چې بیانول کېږي د عربي کې دی کې په پښتو کې دی کې په انګلیش کې دی خو دې ته ګوري چې دلیل بيشته قران او حديث نه کنه چې دلیل به ته معنا که په عربي کې څوک بیانې او که په انګلیش کې بیانې او که په پښتو کې بیانې نه دا وایي سره دا قسم باندې خکل نه کړو دا وی دا پیغمبر ولي الله دې سره راولې کو چې غریب دی مالدارو کې ولې نه را لېګو خدای پیغمبر الله ولي پیغمبري ولي الله دې لور کړه هغه پلاني لوري نور کوله په طائف کې مشر سره پلاني لوري نور کوله مکه کې مشر سره او دا قسم خبري نن سبا خلک کې وی کده حقي نه د پلاني مولا ولي نه بیانې زموږ د پلاني مولا سره څه کار دی زموږ کار دې سره چې دا کوم خبرې ته د بیان ولکې دا حق دی او باطل به دي کې سوچوک
نو داسې پالتو بانی دي چې پلانې ولې نه وي پلانې ولې نه وي. نو یو خبره د مکې د مشرکینو دعوه چې ولې د پیغمبر په منځ کې راغی دی په ملایکو کې ولې نه راته. فقال الكافرون هذا شيء عجيب نوې کافرانو دا یو شی دی ناشنا. دې خبرې هغوی په تعجب کې اچولو. یو دغه خبره ده یو دا ده اذا متنا وكنا ترابا ایا کله چې مړه شو منګه او شو خاورې ذلك رجع بعید دا واپس ده لري د عقلنا. دې سنې چې منی چې دا واپس لري ده یعنی موږ به پاسو ډېر وخت بعد نه وي دا واپس کېده او د قبرونو را پاسېده. دا خبره د عقل نه لري خبره د عقل نه لري خبره نه عقل نه مانی. نو دې خبره هغوی په تعجب کې چوري چې د انسانان چې خاورې شي او د هډوکي ریزه شي بیا به دې څنګه را پاسې په دویم پیر او دومره قمقلانو او دا خبره منله چې موږ الله پیدا کړي وو د ځمکې اسمانونه الله پیدا کړي دا ګوره هغوی منله. نو دې قمقلتوب ته وګوره چې دا مني چې الله موږ پیدا کړي خو دې دا نه مني چې الله به موږ په دویم پیر را پاسې. چې کله د انسان عقل بند شي او دماغ بند شي او سترګې بندې شي ړوند شي او کونډ شي او چاړه شي د حق نه هغه بیا دې چې ګډې وډې خبرې کوي. الله سبحانه وتعالی په هغوی باندې رد کوي قد علمنا ما تنقص الارض منهم یقینا معلوم دی موږ ته چې کمی ځمکه د دوی نه. الله په هغوی باندې رد کوي نو ورته وایي چې تاسو دا خبره کوئ خو موږ ته دا هم پته ده چې د دوی د بدن کمه حصه اول خاورې کېږي د علم موږ سره دی. قد علمنا ما تنقص الارض منه ځکه چې انسان په خاورو کې کېښودی شي نو ټول جسم خو د اکدم نه خاورې کېږي. بعضې حصه به کې مخکې خاورې کېږي نو بعض باندې لږ وخوړي. الله یې موږ ته پته لري چې کمه حصه مخکې خاورې کېږي او کمه وروسته خاورې کېږي. وعندنا کتاب حفیظ او زمنګ سره کتاب دی ساتونکی د عملونو. الله یې موږ سره داسې کتاب دی چې په هغې کې د هر څه لیکلی شوي دي او دغه کتاب د اعمالو ساتنه کوي. ساتنه داسې کوي چې د عمل پکې نوټ کړي. بل كذبوا بالحق لما جاءهم بلکې دوی دروغجن کو حق لره هر کله چې راغی دوی ته فهم فی امر مریج نو دوی په خبره ګډوډه کې دي. الله وی حق دروغجن ګڼو چې کله راغی دوی ته خو د خپل خبره هم ګډوډه ده. قرآن مبارک یو خبره خو کوي یو هم نه کوي. کله وی جادو دی کله وی شاعري ده او کله وی په خپل جوړ کړی دي او کله څه او کله څه. الله یې خپل خبرې مستاسو ګډي وډي دي او د دلیل له بدی باندې چې هغه به باطل وو ځکه چې چا سره حق نه ګډي وډي خبرې نه کوي هغه یو خبره کوي مضبوط. وس الله سبحانه وتعالی د خپل قدرت دلایل بیانوي چې د دویم پر راژوندي کول دا خو معمولی کار دی. وګورئ ما دومره غټ کارونه کړي دي نو دویم پر پاسول څه خبره. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم آیا نو نګوري دوی اسمان ته پورته د دوینا کیف بنیناها وزیناها چې څنګه جوړ کړی دی منګه او ښایسته کړی دی وما لها من فروج او نشتی هغې لره هېڅ چاودونه. الله وی د اسمان ته دې وګوري دا موږ پیدا کړی نو څنګه موږ پیدا کړی دی او څنګه موږ ښایسته کړی او په هغې کې داسې ځای نشي چې هغه چاودلی. په اسمان کې داسې ځای ښکاري چې هغه چاودلی څه نقصان پکې. ځکه الله په قرآن کې ویل الذي خلق 7 سماوات طباقا الله هغه ذات دی چې د اوه اسمانونه په یو بل د پاسه پیدا کړي. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت د رحمان په پیدایش کې هغه چې شی پیدا کی به کې نقصان تاسو ښکار نه شي. فهل ترى من فطور الله ان تاسو به کې کمېری نبی الله سوي ثم ارجع البصر كرتين وسوره الملك الله خبر کوي د سترګي په دویم پر بیا واړه بیا واړه ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير او د سترګي به داسې ستړي شي او ذلیل به راکوزي
خو په دې اسمان کې به تاسو نقصان راښکاره نه کړي چې او دې کې دا کول پکارو. نو الله سبحانه تعالی د قدرت ته ګوري چې دومره مضبوط اسماني پیدا کړی نو په دویم پر انسانان را پس ولغته څه خبره خو نه. والأرض مددناها والقينا فيها رواسي او زمکه خور کړی د منګه او چولې دی منګه په دې کې پاخه غرونه وانبتنا فيها من كل زوج بهيج او رازرغون کړی دی منګه په دې کې د هر قسم بوټي تازه زوج جوړه هر قسم هر جوړینه الله سبحانه تعالی چې نه تازه تازه بوټي رازرغون کړی. الله دې ته وګوري د زمکې ته وګوري د زمکه بیا ما په دې غرونو باندې راټینګه کړي څنګه د غرونو چې د زمکې لپاره میخونه او څومره چې د غرونو په دې زمکه لپاسې دي دومره پکې دن دي په دې الله سبحانه تعالی د زمکه راټینګه کړي. او موږ دا خبره مخکې وکړه چې دې خبرو تفصیل ته ضرورت نشته مخکې د قسمیتونه موږ سره ډېر تیر شي. خو ولې الله سبحانه تعالی دا کارونه کړي اولی دا خبرې موږ ته کوي. الله اکبر جواب الله ورکوي وخبره تبصرة وذكرى لكل عبد منيب د پاره د خودنی د قدرت خپل او نصیحت ته د پاره د هر بنده واپس کیدونکي الله ته. الله دې مې دې لپاره کړی چې یو خپل قدرت وخه دویم په دې کې ستاسو لپاره نصیحت ته خدای هغه انسان د لپاره نصیحت ته چې الله ته واپس کیدونکي زړه ژوندۍ کنه هغه الله ته واپس کی. عقل من خلق چې عقلی او الله ته واپس کیدونکي نه غوي بد دین عبرت واخلي چې عبرت واخلي او سوچ پکې وکړي نو سبب ومني اخرت به ومني چې او یاره په دین پر پسې ده پرشتي چې سره الله ته واپس کیدونکي نه زړه مړی هغه ته کته دا قسم ډیر دلایل بیان کې هغه ته څه فائدې نشي اغسته. ونزلنا من السماء ماء مباركا او نازل کړي دي منګ د اسمان او برکت والا فانبتنا به جنات نرازرغون کړي دي منګ باغی سره باغونه وحب الحصيد او دانی دغه فصل چلو کیږي یا چلو کې دی شي. الله موږ د دې اسمان نه برکت ولا وبنازل کړي دا غي د لاس موږ د باغونه رازرون کړي د شینواله او هغه دانی دغه فصل هغه دانی چې هغه د انسانانو به لوکي یا لوکي دی شي نو دې دانی الله موږ د دې وبود لاس رازرون کړي دم د الله طاقت. والنخل باسقات لها طلع نضيد او کجوري وګدي هغه لره غونچکونه دي په یو بل د پاسه رزقا للعباد د پاره د خوراک د بندگانو د وبچروري د هر څه چې الله رزرون کین دي د پاره چې د بندگانو ته خوراک ملوش. واحيينا به بلدة ميتا او راجوان دې کو منګ په دې باندې وچ کله چې وچ الله به وبرورنا کله شي راجوان دیش الله به مخکې څخه خبره کوي كذلك الخروج دغه شان راوتل دي د قبرونو نه څنګه چې به زمکه باندې الله د وبروري ناغمړی ژوند دی شي نو به قسمه قسم بوټي میوه د هر څه دی روزي نو څنګه چې دوی د زمکه نه روزي دي چې به د انسانانو په دویم پر روزي. الله سبحانه وتعالى قرآن وبلځي کې دا خبره کړې ده ومن آیاته انك ترى الارض خاشعه الله د قدرت یو نه خدای چې تبه د زمکه ویني چې دا بالکل مړ شوی فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت الله کله چې موږ برورو نو دا زمکه وخوځيږي او ډکش. نبی الله دقایت په اخر کې وی ان الذي احياها لمحيي الموت وی کوم الله چې د زمکه را ژوندې کړنو هم دغه الله به د مړي بدویم پر پاسه. په قرآن کې سره سوچ کې د ډېر ناشنا فائدې دي او ناشنا خبرې به نه پرتی. الله سبحانه تعالی موږ له توفیق راکړي په قرآن کې د سوچ کول. اوس دا غینه بعد الله سبحانه تعالی د قیامت او د توحید د حقانیت لپاره به د مخکینو خلقو واقعي راوړي. مخکینو خلقو واقعي به دې لپاره راوړي چې وګوره کله قیامت حق نه وي
دا مخکینی خلک الله ولې تبا کول هغه خو تبا شوي د دې د لاسه دي چې هغوی د آخرت نه انکار کړی او توحید یې نه منو نو د پخواني خلک الله تبا کړي د دې د لاسه دي او که د قیامت نه وی او دا خبرې هسې وی پالتو خبرې وی نو بیا به هغوی نه تبا کېدی خو هغوی چې تبا شو د دلیل دی په دې باندې چې دا خبره څه ده د حقه خبره كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود دروغجن ګڼلیو پیغمبران مخکې د دوی نه قوم د نوح او کوی والو او سمودیانو کوی والا دا خلک دي چې مفسرین اقوال له یو قول له مشهور چې دوی خپل پیغمبر کوی ته گزار کړو او وجلو نو الله د اصحاب الرس وی کوی والا دغه د فائدې پرته ده چې د حق سره همیشه خلک مقابله کوي دا باز زموږ مرګري ویریږي او کله کله او سلی پس شي چې دا خو دا خلک مونږ ته دا وي او خلک داسې وي او دغه وي دا به وایي خلک تاسو له د اوسه پورې چا داسې نه دي کړي چې کوی ته ګزاره کړی او وجلی خو صرف زیات نه زیات به یې ته دا ویلي چې ته وابي شوی بس د دې نه زیات نور څه شتي خو وابي شوی او ته بېادبه یې او ته دا یې او ته دغه دا قسمه قصې به کوي خو داسې له چا سره شي چې کوی ته ګزاره کړی نو دا پیغمبر یې ګوره کوی ته ګزاره کړی دی وجلی د حق هغه بیان هغه نه دی ودرېدی وعاد وفرعون وإخوان لوط او عادیان او فرعون او ورونو د لوط علیه السلام د ټولو چې د پیغمبرانو تکذیب کړي واصحاب الایکه او باغ والا سوکتی شعیب علیه السلام قوم وقوم تبع او قوم د تبع د یمن یو سړیو نیک سړیو اسعد ابو کرب د کونیتو د رسول مبارک اوریدلیو چې یو پیغمبر راغلی دی نو د رسول باندې ایمان راوړ به خپل قوم له دعوت ورکړو چې لاړ خپل قوم له دعوت ورکو نو هغوی وجلو نو الله دا خبره کوي قوم وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد طولو دروغجن ګڼلیو رسولان زما نو ثابت شو عذاب زما په هغوی باندې وایي دغه ټولو پیغمبران دروغجن ګڼلیو نو بیا زما د طرف نه په هغوی باندې عذاب دا خبره چې دی دا ثابته شوې وه اوس الله عجیبه خبره کوي افعینا بالخلق الاول آیا نستړي شوي یو موږ په اول پیر پیدایش باندې الله وی چې دا خو تاسو منئ چې اول پیر ما دا پیدایش کړی چې ما اول پیر کړی نو ورځ ستړی شوی یم چې دویم پیر نشم کولی بل هم فی لبس من خلق جدید بلکې دوی په شک دي د نوي پیدایش نه دویم پیر راپسې الله وی دا خبره د دوی دی دماغو ته نه کوزي حالانکه الله قرآن کې وبل ځای کې وایي وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه الله غزاد ته چې د انسانانو اول پیر پیدا کړی د مخلوق اول پیر پیدا کړی او بیا په دویم پیر راپسې وهو اهون عليه او دغه کار الله ته ډېر آسان دی الله ستړی شي خو نه چې په اول پیر مخلوق پیدا کو د انسانانو پیدا کړو په دویم پیر نشي راپاسولی اوس د هغې نه بعد الله سبحانه تعالی د قدرت نورې نښې بیانوي چې دا انسان موږ د خاورې نه پیدا کړی او موږ د په هر څه باندې خبر یو تر دې چې د په زړه کې ساوړي راوړي الله موږ ته د هغې علم شته او بیا به الله سبحانه تعالی د آخرت تذکره هم کوي ولقد خلقنا الانسان او یقینا پیدا کړی دی موږ انسان ونعلم ما توسوس به نفسه او پویګو په هغه څه چې وسوسه اچوي دته په هغې سره نفس ده د نفس د سوي الله موږ ته دې پته شتي ستا په دې زړه کې چې ساوړي راوړي الله سبحانه تعالی ته دې علم هم شتي نو ستا دغه اعمال به دې څنګه پټ شي چې ته کې په زړه کې ستا سري الله ته دې پته ونحن اقرب الیه من حبل الورید او موږ ډیر نږدې یو دته د رګ د مرۍ نه د مرۍ چې کوم رګ دی الله سبحانه تعالی موږ دته ډیر نږدې د دې رګ نه وتم زیات نږدې د بدیزي کې څوک دا خبره کوي چې دې نه خدا مسله ثابتېږي چې الله په هر ځای کې دی او تاسو دا وایي چې الله په عرش له پاسه دی نو د دې خبرې جواب تفصیلا ما د سورة الحدید په اوله کې کړو هغه درس واورئ
هغه په اول کې ما د دې خبرې جواب کړو. دلته مختصر جواب دی چې الله دې سندې ویلي چې انا اقرب الیه من حبل الورید، زه ته نږدې یم. وی مونږ نږدې یو. د دې مونږ نږدې مطلب دی چې هغه نه بعد الله بیا د دوه ملایکو خبره کوي چې دوه ملایک د انسان سره نه الله دې ځکه دا خبره دا کوي چې ملایک د انسان ته نږدې دي او دا ملایک مقرر کړي چا دي؟ الله مقرر کړي. ځکه الله مونږ نږدې یو. نور الله په ذات سره چې دغه په عرش لپاس لري. لکه الله په قرآن کې دا وی ان نحن نزلنا الذکر، دا قرآن الله موږ نازل کړي. خپ خپل الله دا قرآن نازل کړي؟ ها چا نازل کړي؟ جبرئیل علیہ السلام را کوز کړي دا قرآن. خو چا په امر را کوز کړي؟ دا الله په امر را کوز کړي. د دې شو لکه الله چې دا قرآن را کوز کړي. خو را کوز کړي د اسمان نه کته د جبرئیل علیہ السلام دی. بیا الله ویل ان نحن نزلنا الذکر، دا قرآن موږ نازل کړي. نو دغه شان دلته الله دا خبره کوي چې مونږ نږدې یو. نو مطلب دا نه چې الله ذات چې دغه مونږ سره دی او د مریض دی رګونه مونږ ته نږدې نه. الله مونږ سره دی په علم او د لیدو او په اورېدو د احاطې په لحاظ. نور د ذات په لحاظ الله کوم ځای کې دی؟ په عرش لپاسه دی. او دا کوم ایتونه چې روان دي دا ټول د زنکدن باس بکی او د مرګ او د آخرت باس بکی دي کې به تفصیل نه کوو، صرف ترجمه بکو. کوم ځای کې تفصیل ته ضرورت راشي هلته وکړو. دا ایتونه واضح دي او الحمدلله زمونږ په بیانونو کې رئیسی او سو موضوعګانې دي. یو پکې دغه موضوع د آخرت فکر او سوچ نه دی باره کې موږ ډېر زیاتې خبرې کړي دي. بیانونه واورئ تاسو ته انشاءالله ښه تفصیل ته میلاو شي. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، کله چې اخلي دوه غستونکي ملائک د ښي طرف او ګس طرف نه ناست دي. الله دوه ملائک دي، یو ښي طرف ته او بل ګس طرف ته. نه انسانه چې کومه خبره هم کوي نو ګوره دا یې ساته چې دا خبره لیکلی کي که ښه کي او که بد کي، چې کوم عمل کې هغه لیکلی کي. او بل الله دې مهرباني ته وګوره چې حدیث کې راځي چې دا کم په ښي طرف چې کم ملک دی هغه نیکیانې لیکي، په ګس چې دغه بدیانې لیکي. نو چې کله انسان بدي وکړي نو دغه ملک یې نه لیکي سمدسته، بلکې انتظار کوي که دی توبه وباسي. چې هغه وخت تیر شي او دی بیا هم توبه ونه باسي نو هغه ګناه ورله ولیکلی شي. او د نیکۍ دا کارونه سمدست لیکلی کي، بدۍ دي که الله بیا هم یوه موقع ورکوي. نو څومره مهربانه بادشاه دی. دې آیت نه دا فایده راوځي چې انسان له پکار دی چې د خپلو اعمالو خیال ساتي، د خپلو خبرو داسې نه چې ګورئ څه د الله نافرماني پکې وکړي او هغه لیکلی کي. نو ځکه الله بیا دا خبره کوي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، نرو باسی دی سوینا مگر د سره انتظار کوونکی تیاری. انتظار کوونکی تیار څوک دی؟ هغه ملائک دي کنه، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. وجاءت سکرة الموت بالحق، او راغلا سخته د مرګ پرشتیا سره. ذلك ما كنت منه تحید، داغه سدي چې تبه تختیدی د دینه. وصلی الله سبحانه وتعالی د مرګ باس کوي چې د دنیا نه د رخصتېدل لازم دي او څوک داسې نشي چې هغه به د دنیا کې پاتې شوی. نو دا سختې به په رښتیا راځي او بیا د مرګ هغه سخته. د دې باره کې ما یو بیان کړی د مرګ سخته، هغه واورئ. د مرګ ډېر عجیبه سختۍ چې کله په انسان راشي الله سبحانه وتعالی د هغه سختۍ موږ ته اساني کړي. الله وایي دغه ورځ دی چې ته دې تښتېدې او ستا نه وه خوښه، دا ورځ دې نه وه خوښه په دنیا کې مست وې چې بس زه وې او دا دنیا وې او دا بچي وې او دا مزې او چرچې وې. دغه ورځ به په تاسو باندې بده لګېده. الله وایي دا ورځ به راځي. بیا د هغې نه بعد ونفخ فی الصور، او پوکې به وکړی شي په شپېلۍ کې. ذلک یوم الوعید، دغه ورځ بیا د عذاب ورځ ده. ذلک یوم الوعید. ناول خو به باندې سخته د مرګ راځي، د هغې نه بعد به شپېلۍ، د شپېلۍ نه بعد به څه راځي؟ هغې نه بعد به دغه قیامت راشي. اوس الله سبحانه وتعالی عجیبه حال را نقل کوي د آخرت. الله سره دا خبره مخکې کړې چې الله د الله سره ناشنا علم دی. څه چې شوي دي د الله ته پته ده، څه چې به دې ټیم کېږي د الله ته پته ده، څه چې به مستقبل کېږي د الله ته پته ده. یو شی چې نشتي که دا وی نو دی به څنګه دا هم الله ته پته ده. د دې ځای کې الله د قیامت احوال نقل کوي نو الله ته پته ده چې قیامت کې به څه کېږي.
نو بعض احوال نقل کوي وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد او را بشي هر نفس چې دا غسر با چلونکي ملائکه او گواہی کوونکي هر انسان سره دوه ملائکه د قیامت پورس یو هغه ملک ته چې الله طرف ته به دکه کوي کدی نزي او راکاږي او دویم هغه دی چې د انسان په اعمالو باندې به گواہی ورکوي چې او یا الله دا کړی زه په گوایم د هر انسان سره موت سره هم دی یو ملک هغه دی چې انسان برکاږي د الله طرف ته او دویم هغه دی چې د گواہی ورکوي د انسان په اعمالو باندې او بعض علما دا موي چې دا کم چې برکاږي دا خو به ملکی خدا بل گواه چې الله ذکر کړی و شهید نو د خپل لاس خپې دي د خپل بدن به گواہی ورکوي لقد كنت في غفلة من هذا يقينا خامخاوي تبغفلت کې د دې ورځې دا به ویل کېږي دغه انسان کله چې راوستی شي الله طرف ته نبي ورته سویل شي فكشفنا عنك غطاءك نو لري کړه موږ ستانه پردستا فبصرك اليوم حديد نو نظر ستانن تیز دی نن خو یې نه کنه الله وي په دغه ورځ کې نظر تیز مشي او ته هر سموینه خو فائدہ نه ور کوي نو دې ځکه الله ته وی چې ته غافل وي په دنیا کې او د دنیا په موضوع په چرچو کې زده نه یېرو پیغمبر د نه یېرو قران د نه یېرو نن خو یې نه دار سکنه جهنم دغه د جنت ته حساب کتابو مشتي نو تلم لګیدل نو پولیس راتو مشتي فبصرك اليوم حديد الله سبحانه وتعالى په سوره السجده کې د دې مجرمانو حال نقل کړي الله سوي ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم الله يا پیغمبر د مجرمان د قیامت پر ورځ د الله په مخ کې ولر سرونه به ټیټ نیولي وی بس ربنا ابصرنا وسمعنا يلا موږ هر څه ولیدو موږ واوریدو نزدیک الله دې ځکه چې تاسو له نظر په باور تیز دی به هر څه ویني او هر څه ووري خو دغه ولا فائدہ نه ورکي حق لیده حق اوریده د په دنیا کې پکار دي په آخرت کې ته ویني او ته جواب ایمان دې او زمانه به فائدہ نه ورکي وقال قرينه هذا ما لدي عتيد او بوي ملګری دا غشې دې چې ما سره دې تیار دا کوم یو ملګری موجودو ملائکه ویندا به کوم به خبره کوي اکم چې گواہی ورکي عمل نامه برو بس وی به چې دا ما سره تیار ده نه د اعمال دي الله بدغه دو ملائکه ته حکم کوي سبوت وي القيا في جهنم كل كفار عنيد غزار کوي جهنم ته هر کافر هر کفر کون کې عناد کون کې مناع للخير من کون کې د خیر معتد مريب زیاته کون کې او شک کون کې چې دا خبرې پچا کې دی الله غزار کوي جهنم ته الذي جعل مع الله إلها آخر هغه څوک چې ګرځولې دی د الله سره حقدار د بندګۍ یعنی بل څوک ګرځولې حقدار د بندګۍ نه هغه څوک چې ګرځولې دی د الله سره حقدار د بندګۍ بل څوک شریکان جوړ کړی د الله سره فالقياه في العذاب الشديد نو غزار کوي دلره په عذاب سخت کې په دغه ځکه به د انسان دا خبره شروع کی چې نه الله زه خو شیطان گمراه کړو او ما دې نه کول او ما دغه کول نو شیطان بسوي قال قرينه وبوي ملګری د شیطان ربنا ما اطغيت اے رب زما ما نه دې گمراه کړې دې ولكن كان في ضلال بعيد مگر دې و به گمراهي کې لري د حقنا دې بخپل ګډوډو سبحان الله چې سړي کې دینداری کې تقوا پکې شیطان نه شي خرابوي چې سړی په خپل ګډوډي نو بیا خو د شیطان هر خبره دی مني دي چې شیطان دغه صفاو چې الله ما نو گمراه کړی د بخپل صحیح نو په خپل در حق سره نه لګي
خپل بده کې کمی او خپل بده کې نقصانات نو دوی په دغه مریضو کې الله بده سوی قال لا تختصموا لدي وبوي الله جګړه مکوي زما په خوا کې وقد قدمت اليكم بالوعيد او حال دا چې ما مخکې لګلی و تاسو ته يرد عذاب الله ته دې کې جګړه مکوي ما په دنیا کې تاسو یې راولي وي د عذاب نو هیڅ فائدې نشته یو وي چې زنه گمراه بل وي زګونو گمراه دې خبرو به الته څه فائدہ نشته ما يبدل القول لدي نشي بدل دې خبره زما پنځ مطلب یعنی تاسو باندې فیصله شوی چې تاسو به جهنم ته ځئ نو الله یې چې خبرو کوم هغه بیا بدل دې نشي وما انا بظلام للعبيد او نيمز الظلم كون کې په بندگانو نګه څوک جهنم ته ځي د الله عدل او انصاف او که څوک جنت ته ځي نو د الله په رحم باندې بشي ځکه څوک خپل اعمال نشي تللی جنت نو جنت ته تل د خاص د الله رحم دی او جهنم ته تل د الله عدل او انصاف دی يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد فغورز چې موږ به وایو جهنم ته آیا ډک شوی ته ناغه به وایي چې آیا څه زیات شته الله اکبر جهنم دومره غټ جهنم دی چې د قیامت پر ورځ راوړی شي نو څو زره زنځیرونه به دي ته او یا زره او هر یو زنځیر به یا زره ملائکه نیولای د دومره غټ جهنم د چې دا به ډکیږي نه الله چې خلکو ته موږ ورچو به دې تاسو کوی ته ډک شوی کنه به تاسو کوی ته ډک شوی کنه د وجنه الله ک نور سوګي هغه راوچو ځکه حدیث کې راځي په صحیح بخاری صحیح مسلم کې شتي او په نورو کتابونو کې راغلی لا تزال جهنم يلقى فيها جهنم ته د جهنمین غزار لیکيږي او په مخه وتقول هل من مزيد او غبو چې نور رولي حتى يضع رب العزة قدمه فيها ترديج الله باقي کې خپل قدم کې دي څنګه چې الله د شان سره خای فينزوي بعضها الى بعض نو د جهنم په یو بل کې نه نوځي د غاړې به راجمش وتقول قط بشي الله نور بس اسی دې خبره دکنه ده د سوچي کنه چې کې دې شي د جهنم کې زما زېمي د چې نړ کې د کې سزا نشي کېده د ټول خبرې د سوچ خبرې د ټول خبرې د جړه خبرې د فکر خبرې مسلمان د پاره چې دومره غټ جهنم دی نو دې شنه چې په دې جهنم کې زما زېمي زړه ډکیږي نه دومره غټ جهنم دی چې ډکیږي نو په جهنميانو باندې دغه بعد الله دا اوچتو خلقو تذکرہ کوي وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ او نږدې بکړې شي جنت متقیانو ته چې نه به لري دا غوینه الله اکبر دې دوه مطلب دی یعنی جنت دومره لري نه دی بلکې د مرګ سره سمدست جنت دی بس انتظار کوی مسلمان لک صبر وکړه لري نه د جنت لري نه خو صرف تعامل او کوشش کو لک صبر وکړه لک انتظار وکړه چې مرګ راغی به جنت او یو دغه مطلب د ظاهري چې په قیامت پر ورځ به د جنت لري نه د جنتیانو نه هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ دا غشې ده چې وعده کې د تاسو سره د پاره د هر توبه وستون کې حفاظت کوونکی دی جنت ته چر پر دی اواب هغه انسان ته ویل کی چې ګناو کې نه به ډایرکټ توبه وباسي او په خپل ګناونو باندې پاتې کیږي نه اواب دا د مسلمان غړ صفت ده چې د توبې ډېری وباسي او بل چې حفاظت کوونکی دی یعنی د الله د حدودو حفاظت کوي چې کوم ځای کې ته پته ولګي چې دا کار د دین ز الله منه کړو دا غي نه ځان لري ساتي او چې پته وته ولګي چې دې کار حکم ماته شریعت کړي ماته زما رب کړي نو هغه کار کوي دا اولنی دوه صفات په دغه انسانانو کې چې یو خو توبې ډېری وباسي او دویم پکې سړي د الله د حدود حفاظت کوي او بل صفت پکې سره من خشي الرحمن بالغيب سوک چې ير کوي د رحمان په حال د نلیدو کې یریږي د الله نه هغه درس ګناونه نه کوي
چې کلم چې د ګناه موقره شي نو سوچ دې ته لړ شي یاره الله معیني زما اوري هر قسم ګناه نه ځان لري ساتي کاغه د خلکو مخ کې او کاغه په پټه وجاء بقلب منيب او راغه پزړه ګرځیدونکي حق ته په دې حال کې د الله سره ملاقات وشو چې هغه زړه الله ته ګرځیدونکي او حق ته ګرځیدونکي د مؤمن زړه چې د حق ته ګرځي په ځان کې د صفت پیدا کوي چې څوک د حق بیان کوي کنه نو چونکه چناچه او څنګه ولې د قصې مکوي او چې څوک د حق بیان کوي د موج ستا مذهب او زما مذهب او ستا مولا او زما مولا او ستا ملک او زما ملک او ستا جماعت او زما جماعت او ستا ډله او زمونږ ډله او ستا فرقه او زمونږ فرقه دا خبرې مکوي دې ته ګوري چې څوک چې دا خبرې بیانې دې د کوم ځای نه بیانې چې د قرآن او حدیث نه خبره بیانې نو بس بیا دغه کافي ده کنه ده کافي بعضو ته به صحیح حدیث بیان کوي زموږ په مذهب کې نشته چې دا ناشنا مذهب دی چې حدیث پکې نشته ته به ته حدیث بیان کې دی څه وایي وایي زما په مذهب کې نشته نو موږ وایو دغه ناشنا مذهب دی چې حدیث پکې نشته دا کوم مذهب دی چې حدیث پکې نشته مذهب خو اسلام ته په اسلام کې څه دي قرآن او حدیث نو دا ستا دا کوم مذهب دی چې دی کې حدیث نشته بیا خو ته په صحیح لار نه روان چې حدیث پکې نشته او که قرآن پکې نشته نه بیا هم ته په صحیح لار نه روان مذهب خو دغه یو مذهب دی کوم مذهب دی قال الله وقال الرسول اطيعوا الله واطيعوا الرسول څه چې الله وي څه چې الله پیغمبر وي دا مذهب دی کنه دې ځکه الله ګوره د مؤمن د زړه صفت کړی چې د زړه څنګه هغه ګرځېدونکی حق ته همیشه هغه دا نه چې بس یو خبر راټینګي کې او په هغې ولاړي ځکه چې مؤمن کار په دنیا کې څه دی په حق پسې ګرځېده حق لټول نو کوم ځای کې چې د حق میلاو شي بس هغه خپل عمل پرېږده او په حق باندې روان شي چې کوم څه چې په جهالت کې شوي دي نو د الله نه به امید ساتو چې الله به ورته وبخي روان ژوند کې دی به په حق باندې روان شي اوس خبره ختمه شو نو بیا دا بعض خلک څه خلک مخکې دی کافرو لکه چا ویلي چې مخکې کافرو مخکې یو سړی به یو مسله نه پوهېدو نو بس موږ به الله ته وایو چې الله ته یې وبخي الله ته به رحم وکړي نه پوهېدو خو چې یو سړی پوه شي او بیا هم د حق مقابله کوي دا اوس مجرم دی یو سړی قطعا نه پوهېږي هغه جدا مسله ده یو سړي ته پته نشته د حق خو چې پته راته ولګېده نو بیا به خوا دې خوا نه کوې دا د مسلمان صفت دی چې کوم ځای کې د حق کاری شي بس مني کوم ځای کې د حق کاری شي او ډایرکټ به دا مني چې زه په غلطه یم یا زما دا خبره کمزوري وه یو مثال لکه عمر بن خطاب رضی الله عنه کله چې خلیفه و او په هغه وخت کې هغه یو تقریر کو د خلکو ته لګیا او خبرې کولې د خلکو ته په هغې کې دا وی چې دا مهرونه نن سبا چې ګران شوي دي خلک ډېر مهرونه غواړي نو د دومره مقدار نه زیات مهر به څوک نه ورکوي او د هغې لپاره یو حد قایم کو یعنې حد یې وښو چې دومره حد دی د دې نه به زیات مهر څوک نه غواړي نو یو بوډۍ پسې راپاسېد امیر المؤمنین الله خو وایي چې اتیتم احداهن قنطارا که تاسو چې د خزانه ورکړي الله بس ته خزانې کې او ته چې موږ ته مهر چې دی هغه مقرری چې دومره به یې د دې نه به زیات نه وي نو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه سر ټیټ کو وی امیر المؤمنین خبره صحیح نه وه او د دې بوډۍ خبره صحیح ده ګوره دا د مؤمن شاني امیر المؤمنین خبره وکړه خو چې کله دغه بوډۍ دغه آیت واورو او خبره ورته وکړه پکې سوچ کې دا خبره صحیح ده الله د خزانې باس کړی ها موږ دومره ویلی شو چې مهرونه ډېر مه غواړي خو د هغې لپاره حد نه شو یې ښودی ځکه چې حد یې ښوده د هغې لپاره دا خو الله او د الله د پیغمبر د خبرو نه مخکې کېدي دي که نه عمر بن خطاب په ټکه د بوډۍ خبره ومنله او خلکو په مخ کې ووی د بوډۍ خبره صحیح ده دا د مؤمن شان او موږ چې دی نه دې خبرې ته نه تیارېږو چې زه په غلطه یم نه دی به ځان ته ووایي زه به غلطه یم ځان ورته سم غټ سړی ښکاري نو د حق نه څوک غټ نشتی د حق نه څوک غټ شتي نه د حق په مخ کې موږ ټول هېڅ نه یو نو کوم ځای کې چې زموږ خبره غلطه وه کمزوري هغه به پرېږدو حق به منو الله دې موږ له توفیق راکړي بیا به دوی ته وویلی شي الله اکبر ادخلوها بسلام داخل شي دیتا په سلامتیا سره ذلك يوم الخلود دا ورځ د میشوالي ورځ ده مؤمنانو ته به وویلی شي چې جنت ته ننوځئ دا هغه ورځ ده
چې مؤمنان به همیشه لپاره په جنتونو کې اوسي. لهم ما يشاءون فيها هغوی لره به هغه څه چې دوی غواړي په هغې کې. یعنی الله تفصیل نه بیان کړه، غلنډه خبره کړې دوی په جنت کې به هر هغه څه چې دوی غواړي. اوچت نعمت به پکې دی. ولدینا مزید او موږ سره زیاتې نعمت هم شته. کوم نعمت ته زیاتې؟ د الله سبحانه وتعالی دیدن. الله په هر سره پاس وي دا نعمت پکې مشته. للذین احسنوا الحسنى وزیاده. رسول الله دغه تفسیر کړی وي زیاده مطلب یې د الله مخ ته کته. اوس دغه نه بعد د تیر شوي قومونو سره چې څه شي الله هغه مکې ورته بیانوي او دوی بیاروي. نو څه وایي؟ وکم اهلکنا قبلهم من قرن او ډېر هلاک کړي دي موږ مخکې د دوی نه پیړۍ. یقومونه هم اشد منهم بطشا چې هغوی ډېر سخت وو د دوی نه په طاقت کې. هغه قومونه د قریش والو نه د دغه وخت د کافرانو نه څه وو؟ زورورو. فنقبوا في البلاد هل من محيص نغوی ګرځېدلي وو په ښارونو کې ایشته دی ځای د تښتېدو. الله کله چې به وبنې عذاب راغی نو آیا د هغوی لپاره په ځمکه کې داسې ځای و چې هغوی پکې پټ شوی وی؟ هېڅ ځای نه. ښارونو ته هغوی ننوتي وو خو ځای د هغوی د تښتېدو نه و، ځای د پټېدو ورته نه و. یا مطلب دا شو چې کله به هغوی باندې مرګ راغی نو آیا د هغوی لپاره د تېښتې څه لار وه؟ هېڅ لار نه وه. نو ځکه بیا الله دا خبره کوي ان فی ذلک لذکرا یقینا په دې کې خامخا نصیحت دی. الله په دې خبرو کې نصیحت دی، په دې صورت کې نصیحت دی. هر چا دپاره دی نصیحت، هر چا دپاره نه دی. ځکه هر سړی نصیحت نه قبلوي او نه نصیحت نه پیدا اخلي. چا دپاره نصیحت دی؟ لمن کان له قلب دا هغه چا دپاره چې زړه ورسره وي. زړه به زړه خو د هر چا سره څوک بغیر زړه شتي. مطلب دلته څه شو چې ژوندی زړه ورسره وي. هر زړه نه، دلته مراد ژوندی زړه دی. نو اولنۍ خبره که ته وایې چې ما ته حق میلاو شي او نصیحت، نو اولنۍ دا چې خپل زړه به ژوندی ساتي. او القى السمع وهو شهيد یا کیدی غوږ او دی حاضري. نو دویمه دا چې غوږ به ږدي خبرې ته به حاضر یې په هغه مجلس کې. سړی به وایي چې سړی ناسي خبرې ته خو حاضر نو دې ته به کیسه ضرورت شي چې حاضر چې غوږ دې کېښود خو حاضر به یې که نه لازم نه دی چې بدن به کم ځای کې ته به هلته حاضر یې. دا لازم ده ډېر داسې کېږي. الله اکبر. لمونځونو دې حال ته ګوره که ډېر خلک په مانځه کې بدنونه به کوم ځای کې ولاړي په جومات کې او دی یي په مال کې سوچ کوي، په بچو کې سوچ کوي، په کلي کې د مسله رواني دنیوي سوچونو کې. نو دی اوس حاضر دی الله ته؟ نه دی حاضر. نو دې ځکه الله وایي چې نصیحت هغه انسان اخیستی شي چې زړه یې حاضري. زړه اوس موږ درس کې ناست یو انشاءالله امید ده چې ټول ملګري به د زړه سره حاضري. خو داسې به کوم کېدی چې بدنونه یې دلته وي نور یا ویده کېږي او یا د جومات ته ستنې شماري به یا به د ډیکور ته ګوري راګوري چې د جومات کې څنګه ډیکور شوی، یا به یو ته ګوري او بل ته به ګوري که څوک کیني باسي وي د توجه هغه طرف ته دی حاضر دی؟ دی نه دی حاضر. دې ځکه حاضرېدو مطلب دی چې د زړه نه څوک حاضري هغه د نصیحت فایده ورکوي. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام او یقینا پیدا کړی دي موږ اسمانونه او ځمکه او هغه څه چې په منځ د دواړو کې دي په اندازه د شپږو ورځو کې. د دې قسم آیتونو تفصیل موږ سره مخکې تیر شوی. وما مسنا من لغوب او نه دی رسېدلی موږ ته هېڅ ستړیوالی. الله وایي ځمکه او اسمانونه او پای کې چې څه ټول ما د شپږو ورځو په اندازه کې پیدا کړي خو ستړی شوی نه یم. ګوره بیا هم پیدا کولی شي بیا هم پیدا کولی شي. فاصبر على ما يقولون نو صبر کوه په هغه خبرو چې دوی وایي. تسلی خپل پیغمبر له ورکوي چې پیغمبره
مشرکان خو به هر سوي خو ته دوی به خبرو کې رانه شي چرته او دوی د خبرو د لاس خپل دعوت پرې نه د خپل حق بیانول پرې نه او د جهاد پرې نه دی ته به د کوشش او مهنت کې نو دا نصیحت د هر هغه انسان د پاره دی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې مضبوط رواني او هغه طرف ته دعوت ورکړي چې ته صبر کوو د خلکو په خبرو په کارونو کې چې ترانه شي خلک خبر سوي خو ستا کار څه دی په حق باندې عمل کول او حق خلکو ته بیانول دا پرې چې خلک سوي او سنوي ځکه موږ دا خبره همیشه کوو چې کله ته په لار روان شي او کم ځکه مې سپیو غپي او کم ځکه مې څوک आवाज وکي او څوک گاډي ارنو وي او ته هر شي ته ودرې چې رسپي وغپل زه ته ولاړ گاډي ارنو زه ته ولاړ څوک چې راځي چې وي هغه ته ولاړ ستاره به کنځل وکړه زغه ته ولاړ نه ته کله رسیدې خپل زیته وبرسي ته خو بدغه کارونه کې مصروف یې نه دا پریری د جنت لار الحمدلله موږ نیولې ده موږ په دې لار باندې نه غزو که څوک هر سوي موږ غوته شاته نه ګورو چې به لټکی وخره نه شي نو ډیر دشمنان دي د حق د مسلمانانو چې هغه قسم فتنی د مسلمانانو د پر جوړ کړي د حق پرست د پر چې دوی به کې پساو شي او دوی د حق پریری خو تاسو کوشش کوئ چې ځان د قسمه خبرونه لري ساتي او خلک چې سوي وي به الله ته به طریقه خي چې یو خدای چې صبر کوه دویم کار دا کوه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب او تسبیح وایا سره د حمدونو دربستا مخکې درا خطو د نورنا او مخکې د پریوتو د نورنا معراج نه مخکې معراج د واقعي نه مخکې سو منځونه پرزو دو منځونه هغه دو رکعاتو یو د نور د راختونه مخکې دویم کړو د نور د پریوتونه مخکې الله ته وی چې صبر کوه او د خپل منځونو له توجه ورکا نه مسلمانه په حق باندې روانه ته صبر کوه او د خپل عبادت له توجه ورکا او خلک پرید ندیز نه مراد دغه من شو قیام الليل د منشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او مؤمنانو باندې په مکه کې یو کال پرزو بلاغینه بعد الله دغه فرضیت ختم کو چې هغه مسله موږ سره په سوره المزمل کې تیر شي او کچاته یادي ومن الليل فسبحه وادبار السجود او د شپې نه پس تسبیح وایه د الله او رستو د سجدي کولونه بعض علماء چې دي کې د 15 وخت منځونه د نرالو شپې تذکره به کیمرا او بعض علماء چې دلته مراد چې ذکر کولین الله ذکر کوي سحر ما خامو د ټول خبرې به دي کې دن نه دي او ادبار السجود او ورستو د سجدي کولونه نو مراد دلته دا شو چې کله تاسو فرض منځو کې نه دغه نه بد سوې ذکر او اسکار کوي فرض منځ نه بس کې ذکر او اسکار وکړي نو زموږ داخله خو امام لا ګس طرف ته سلام نه ګرځولې د ځوان شیر ولاړی سته سنت وته نو چې شو غږ ذکر او اسکار لکه دومره ټیم خور کول غواړي کنه د فائدن سره یې ساتي چې سنت او فرض ومنځ کې فرق راولي او فرق په سره واستې کیږي یا په ذکر او اسکار کول سره یا د چې ته سړی سره مثال کې په خبره کې لګیا شوې خبره ختمه شو دغه نه بت پاسې سنت دی او دریم د چې زی بدل کی نو دا اوس پته ولګی چې دا سړی اوس بل مونږ کوي خو چې فرض مونږ ختم یو پټکه ته ودرې د ښکاری دي چې فرض مونږ وګدې سلو رکعات نه شپږ نو په دغه ټیم کې هغه ذکر کوي کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت دی او هغه موږ تفصیلا د بلوغ المرام په شرح کې ذکر کړی چې دا کم ذکر کول غواړي او په ست طریقې کول غواړي دا ټول موږ ته ذکر کړی او دغه ذکر په کې به یو ذکر نشته دا په کاری چې لاس کې دي او یا قوي دا قرآن او حدیث کې نشته واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب اغه کې دا غورسته چې आवाज به وکي आवाज کوونکې د زینې زینا یعنی هغه ورځ ته متوجه شي چې اسرافیل السلام په شپېلې کې پوکې کوي ځکه حدیث کې راځي امام ترمذی رحم الله راوړي رسول صلی الله علیه وسلم وی کیف انعم زبو څنګه د دنیا نه فائدې واخلم او زبو څنګه د ژوند نه مزه واخلم ولي وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر ان يؤذن له او شپېلې ولا چې دینه هغه خپل شپېلې راغستې ده په خله کې نیولې ده
او دا تندې دې ټیټ کړی او انتظار کوي چې الله به کله اجازه ورکړي. نو اوس هم شپېلې د چا په خوله کې ده؟ اسرافیل علیه السلام په خوله کې، صرف انتظار د رب العالمین د اجازت دی. نو دې ځکه الله خپل پیغمبر ته چې ته توجه ساته هغه ورځې ته یوم یسمعون الصیحة بالحق، په هغه ورځ چې اوري به دوی چغه په رښتیا سره. اسرافیل علیه السلام چې کله شپېلې ووایي نو ځمکه به وچوي، ټول مړي به ترې په دویم پیر راپاسي او د هغه طرف ته ومنډه وایي کوم طرف نه چې اواز راشي. ذلك يوم الخروج، دغه ورځ د راوتو ده د قبرونو نه. انا نحن نحيي ونميت، یقینا منګه ژوندي کول او مړه کول کوو. والینا المصير، او خاص منګ ته راګرځېدل دي. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، پاغه ورځ چې وبچوي ځمکه د دوی نه نو تادي به کوي څه ته؟ منډې به وایي ارض محشر ته به روان. ذلك حشر علينا يسير، دغه راجمع کول دی په موږ باندې آسان. الله دې ګران کار نه موږ ته ډېر آسان. نحن اعلم بما يقولون، منګه خپو وایو په خبرو چې دوی وایي. به تسلی ورکړي الله خپل پیغمبر، موږ ته پته لري چې دوی څه وایي. وما أنت عليهم بجبار، او نه ته په دوی باندې زور کوونکی. یعنی پیغمبره ستا کار صرف څه دی؟ ستا کار دی دعوت کول، حق بیانول. موږ ته دا نه دي ویلي چې ته په دوی باندې زور راوله. ته د خپله خبره کوه، که ویې منله ویې منله، که ویې نه منله نو هم ویې نه منله، حساب کتاب در الله په ذمه دی. نو ځکه الله چې نحن اعلم بما یقولون، موږ ښه پوهېږو چې دوی څه وایي، یعنې موږ ته پته چې دوی څه وایي. نو چې موږ ته پته ده نو الله وایي چې موږ به ورسره حساب کتاب کوو، ته صرف خپله خبره بیانوه بس. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، نو نصیحت کوه په قرآن سره هغه چاته چې یریږي زما د عذاب نه. نصیحت کوه په څه سره؟ په قرآن سره. یعنی دعوت او تبلیغ چې کې دغه نصاب بسې قرآن او حدیث، دې ته وایي تبلیغي نصاب. تبلیغي نصاب موږ سره شي تیار نصاب دی، جوړولو ته ضرورت نشته. کله جوړولو ته ضرورت دی؟ ضرورت نشي جوړولو ته. تیار قرآن هم موږ سره شته، حدیث هم موږ سره شته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیثونه شته که نه؟ ډېر شي په دا نصاب دی. دې ځکه الله خپل پیغمبر ته خلکو ته نصیحتونه کوه، خو په دې قرآن ورته نصیحتونه کوه. نو د قرآن او د رسول سم خبرې دا زموږ دپاره یو نصاب دی چې موږ تبلیغ کوو، نو دا خبرې پکې بیانوو. او په تبلیغ کې د ځان نه قصې جوړول او د بزرګانو منګړت او بې سنده او د شریعت سره چې ټکراو خوري هغه واقعیت بیانول او خوبونه بیانول چې ما دا ولیدو ما دغه ولیدو، او داسې کتابونه لیکل چې بیا به انسان د قرآن او حدیث سره مقابله کوي. دا قسمه شینه او دا قسمه خبرې دا په تبلیغ کې او په دعوت کې کول نه دي پکار. کومه خبره چې شریعت نه ثابت هغه بیانوه، او کومه واقعه چې داسې واقعي چې هغه رښتیا واقعي رښتینی واقعي او زمونږ د شریعت سره ټکراو نه خوري، نو خیر دی که دا ته په دعوت کې بیان کړي، دا هم څه خبره نه. خو منګړت قصې او منګړت واقعیت او خوبونه زمونږ شریعت ګوره په خوبونو نه جوړ، ټوس دلیل به خیر د قرآن او د حدیث نه. نو دا زمونږ د دعوت او د تبلیغ سره نصاب دی. په دې طریقې سره به دعوت او تبلیغ کې دې چې زمونږ د درس اختتام ته ورسېدو. الله سبحانه وتعالی دې موږ په قرآن او حدیث باندې پوه کړي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو. الله سبحانه وتعالی دې موږ د آخرت ته سختونه ساتي، او الله سبحانه وتعالی د آخرت هغه سختۍ موږ ته اساني کړي. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.